السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ زمونږ موضوع به دې راڅرخیږي توحید او د هغې اقسام. توحید لفظ مشهور لفظ دی، تاسو ټولو سره اشنا یې، خو د دې معنا او اقسام ذکر کوو نن. د توحید څه معنا ده؟ هو افراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى په کارونو، نومونو او صفتونو کې یو ګڼل. معنا یې شوه الله سبحانه وتعالى د هغه په کارونو، نومونو او صفتونو کې یو ګڼل. توحید درې اقسام لري: توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء او صفات. توحید ربوبیت دې ته ویل کېږي چې الله سبحانه وتعالى په خپلو کارونو کې یو ګڼل، لکه پیدا کول، رزق ورکول، بارانونه ورول وغیره. دویم دی توحید الوهیت. توحید الوهیت دې ته ویل کېږي الله سبحانه وتعالى په عباداتو کې یو ګڼل، لکه ذبح، نذر، څومره عبادات، د عبادت اقسام چې دي په دې ټولو کې الله سبحانه وتعالى یوازې ګڼل، دې ته ویل کېږي توحید الوهیت. دریم دی توحید اسماء او صفات. توحید اسماء او صفات دې ته ویل کېږي الله سبحانه وتعالى لره هغه نومونه او صفتونه ثابتول کوم چې الله سبحانه وتعالى ثابت کړي وي ځان لپاره په خپل کتاب کې، او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى لره ثابت کړي وي په صحیح احادیثو کې بغیر د تأویل او تعطیل او تشبیه نه.